بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر ورځ موږ وینډوز تقریبا تر کنټرول پینال رسولی و کنه. نو اوس بیا راځو کنټرول پینال ته راځم. کنټرول پینال کې بعضې شیان ویلي چې بیټ لاکر او یوزر اکاونټ و ماوس و کنه. بیټ لاکر هم وویل خو دلته موږ یو ریکاوري ذخیره کړه. ګورئ دغه ریکاوري ده کنه. بیا هم دا ونه وایي چې څنګه د دې ریکاوري له طریقه بیرته دا پاسورډ څنګه کو خلاص کو. اوس راځو بیا باندې کلیک کوو. ګورئ تاسو اوس دا صفحه راغلی وایي پاسورډ یې څنګه که واچوه. اوس که زه مثال پاسورډ غلط وکړم انټر یې کړم، انټر څخه وروسته تا ته ووایي this password entered is incorrect، یعنې څنګه ده غلط ده. اوس تاسو مثال پاسورډ نه ده، د ریکاوري در سره پرته ده چې مثال دغه ریکاوري ده. صحیح سو ښه کومه یوه ریکاوري ده دا به نه دا به انشاءالله دا ریکاوري ده. اوس غواړئ چې له دې نه څنګه کې پاسورډ خلاص کړي. تاسو به دا ریکاوري را خلاص کړي. دا ریکاوري مخکې درته ویل چیز کې را خلاصېږي، نوټ پاډ کې را خلاصېږي. اوس دا ریکاوري ده. دا ریکاوري ډېره هغه سایزه غټ ده. زه به دا فونټ ورته کوچنی کړم تر څو ټوله یو ځای شي، بیا ښه درته ښکارېږي. 28 ده، دا به ورته کړم چې دا څو ده، دا 24 که. اوس تاسو دا ریکاوري خو در معلومېږي انشاءالله. دغه به تاسو مکمله راواخلئ، دا مو چې ټوله راواخیسته دا به کنټرول سی کوئ. صحیح سو ورې پردي به نه خلاصوئ، خپل به خلاصوئ. صحیح سو و کنټرول سی دي چې شارټکټ ده د کاپي ده. صحیح سو د انتقال چې ده د کټ سی ده د کټ انتقال. ګورئ د کټ شارټکټ دلته ویلې دغه کټ وینئ دا کګانو دا زده کړئ. ګورئ اکس ده. صحیح سو دا خو هسې بسته وینډوز کې درته راغی. څو وار درته تکرار سو. کنټرول سی کوم دا څنګه کې کاپي کېږي، له دې ځای کاپي که بل ځای ووسه. صحیح سو اوس راځئ دغه مای کمپیوټر ته راسئ. مای کمپیوټر ته څنګه دلته کلیک وکړئ. دې چې کلیک وکړو اوس به یې دلته نه ورته پیسټ کوئ، دلته چې پیسټ کړه انلاک باندې کلیک وکړئ. بیا درته وایي دا پاسورډ از انکریکټډ. دا څنګه ده دا غلط ده. دا به چیرې تاسو کوئ دلته مور اپشن خو در معلومېږي. په دې به کلیک وکړئ، انټر ریکاوري کې باندې کلیک وکړئ. دې چې کلیک وکړو اوس به یې دلته څنګه کوي، دلته به ورته فیسټ کړئ. دلته مې چې فیسټ کړه دا به انلاک کړئ. انلاک مې کلیک وکړو اوس دې ته ګورئ دا به څه راکړم چې ریکاوري کې څنګه جوړېږي. دا خو سمه خلاصېږي ریکاوري کې. ولې تېره ورځ هم څه ویل دا ګورئ خلاص شو که خلاصه نه سو د چی شل طریقه ریکاوري کې نه. اوس هم سر خلاص شو انشاءالله. نو دغه فقط پاته و دغه دا طریقه مې درته کار کړه. صحیح سو مشکل خو نسته بس ده. نور په خیر سره وینډوز خلاص. اوس راځو د وینډوز په ژبه باندې وغږېږو، د وینډوز په فرقو باندې. صحیح سو دا به زه بند کړم.